سلامونه نیکې هیلې احترامات د کرکټ یاران یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. سبا ته افغانستان د 15 لوریزو لوبو لړۍ د ایرلینډ په وړاندې پیلوي. د دې سیریز کوربتوب د ایرلینډ لوبډلې لخوا ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان لوبډلې سره مرسته کوي ترڅو د راتلونکي ایشیا کپ لوبو لپاره یو ښه لوبډله ولري. تر دې مهاله د افغانستان او ایرلینډ په ترمنځ 19 لوریزې لوبې ترسره شوې دي، چې له دې څخه 14 لوبې افغان لوبډلې ګټلي او یوازې 4 لوبې بیا د ایرلینډ لوبډلې په خپله ګټه پای ته رسولي او پاتې یوه لوبه د باران له امله مساوي پای ته رسېدلې. د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ وروستۍ 3 لوبو څخه 2 لوبې افغان لوبډلې ګټلي او یوه بیا د سوپر اور له لارې ایرلینډ لوبډلې ګټلې ده. دا مو هم هیره نه وي چې افغانستان په 40 لوریزو لوبو کې تر ټولو لوی هدف هم د ایرلینډ په وړاندې ټاکلی و چې 278 منډې پرې جوړې کړې وې. لا تر اوسه کومه لوبډله په دې نه ده توانېدلې چې د افغانستان دا ریکارډ مات کړي. دا لوی هدف حضرت الله عزازي د 162 ناسوځېدلو منډو په مټ په 2019 کال د فبروري په 30 د هندوستان په دهرادون کې ایرلینډ ته ټاکلی وه. د افغانستان ممکنه سکواډ د سبانۍ لوبې لپاره په ډېر امکان سره افغانستان به د سبا لوبې لپاره دغه 11 کسیز سکواډ ولري. رحمان الله ګربز، حضرت الله عزازي، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد نبی ساحل، راشد خان ارمان، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، فضل حق فاروقي، نوین الحق او مجیب الرحمن. که د کرکټ یاران هستئ نو د کرکټ یاران یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. هیله د ویډیو لایک او د نور ملګرو سره شریکه کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.